غاړې به ټلیفون وکړو السلام علیکم. وعلیکم سلام څنګه یې ښی؟ هغه به خیر دی بس. او دغه دی دا ټلیفون دې نه کوه او ما ته دې زیلوډ ونه کړو. هغه به یې بس زیلوډ درغی السلام علیکم. وعلیکم سلام. زمونږ کومه خور ده او د کوم ځای نه دی جي؟ زه خو لیلا خبرې کوم د مینګورې نه او پروګرام ډېر زیات خوندور دی. نو امیر مقام صاحب هغه سټایل خو هم لږ داسې بدل غونته کې دی او نور هغه خو ماشاءالله دنګ هم دی نو هغه پکې داسې په دې طریقه انشاءالله دا کوم خلک چې دی دا ډېر ناپوهه خلک دی انشاءالله دا ډېر هوښیار دي خو دوی ډېر په غلط ځای اعتماد کړلی هغه هغې کې به اکثر بوډاګانو او ټلیفونو کو آواز به یې نه اوري دې غاړې به ورته دی رحیم الله شاهین صاحب دی به وایي السلام علیکم هغه به هلو بسم الله الرحمن الرحیم دا مشال ټي وي قدرمن کتونکي حمید الرحمن همدرد یم یقینا روان یو بیشبند ته منګلور ته او دلته شاکر موټر پارکینګ کې زمونږ دا روډ چې دی دا دلته کې خپله باقاعده ډیوټي کوي او زه به دا ووایم چې دنیا په عجایبو کې یو عجوبه هم ده نو غواړم چې د دوی سره نن څه خبرې اترې وکړو څه ګپ شپ څه خندا ټقاره ورسره وکړو مومن خان یو ځل د بیا سلامونه یم د وخت راکولو مو نړۍ مننه کوم خوشحاله شئ ستاسو هم مشکور یو چې تاسو راغلی او په دې لنډ تنګ وخت کې په دې سختو حالاتو کې او په دې ستاسو چې کومې خپلې منډې تړلې دي په هغې کې یو ټایم وویستو زموږ خواله راغلی نو موږ ستاسو ډېر خوشحاله کړه نن زه غواړم چې د خپل مینوال له ګوتې وخندو که نه بلکل ولې چې زموږ دا مینوال چې کوم دی کوم زموږ د کیمرې په سترګه چې موږ ګوري نو موږ به دا کوشش کوو چې د هغو په مخ باندې خندا راولو یو کال پکې ونه کړو دا کال ټلیفون کال ولې نه کال خو به زه تا ته په دوه درې قسمه وکړم لکه مخکې زمونږ د خوازخیلې سایډ باندې ریډیو سوات لګېدلی او نو په هغې کې چې به هغه کله هغه ټلیفون راغی نو لکه مطلب د هغه سړي اواز او بیا به یا زمانه کړی وي بار چا نو په هغې کې چې به ټلیفون را روان نو اټلی به راله نو هغو به کال اټین کړو السلام علیکم هلو مینوالو لینډ ډراپ شو دغه شانتي یو بل کالر په لینډ دی چې ګورو څوک دی او د کوم ځای نه نو بل یو کال به پکې راغی په دې مابین کې السلام علیکم. وعلیکم سلام. زمونږ کومه خور ده او د کوم ځای نه دی جي؟ زه خو لیلا خبرې کوم د مینګورې نه او پروګرام ډېر زیات خوندور دی. جی تاسو نننۍ موضوع څنګه محسوسوئ؟ موضوع ډېره ښکلې ده خو موږ ته د کرن خان په اواز ټپې ولګوئ نور به هغو پوه نه وو چې موضوع څه ده لکه که نه نو داسې لکه د هغو هغه ټلیفون ناسې ډبل اوازونه او دا به راتله او جی او نو خبرې ډېرې زیاتې دي خو ټایم زموږ سره هم کم دی او بل زه بیمار یم لکه دویمه درېیمه ورځ د دې هلکانو ته پته ده لکه ستنې ډریپونه کوو چې د هغې وجې موږ سره خو دومره وکړه چې نه ولې نه الله دې زموږ د ټولو ټیمان ایمان نصیب کړي د خیره سره او دغه شانتې ډېر اوازونه دي لکه مطلب هغه هغې کې به اکثر بوډاګانو او ټلیفونو کو آواز به یې نه اوري دې غاړې به ورته دی رحیم الله شاهین صاحب دی به وایي السلام علیکم هغه به هلو نو دغه یو هلو به راتلو لکه نور د هغه آواز به ورته نه تلو که نه نو مختلف خبرې وي مختلف هغه سیسټم چې کوم دی که نه او نو دغه شانتې دا داسې د جنۍ په اواز چې چا ته کول وکړي مړه د خدای دنیا وکړلې اوس خراب شوي تا خو ډېر خلک تباه کړلی وری که نه پیکیجونه یې ته کړلي که نه ډېر وکړلي مړه خو بس او نو هغه خو به بس ټلیفون جو چې هغه غاړې به یې ټلیفون وکړو السلام علیکم. وعلیکم سلام څنګه یې ښی؟ هغه به خیر دی بس. او دغه دی دا ټلیفون دې نه کوه او ما ته دې زیلوډ ونه کړو هغه به یې بس زیلوډ درغی زما د مور سره خبرې وکړو جو آواز به بدل کړو بچو السلام علیکم هغه به وعلیکم سلام مور څنګه ښه یم بچو یاسو ګزارېږي ها دې سړي سره یو دوه خبرې وکړه زه مونځ کوم جو بیا به هغه پلار سره وکړم د جینۍ هلو جو هغه به چې دا زما سره ټوله کډه خبرې کوي ډېر فلمونه پکې راغلي دي ما خیله او خو جو څه موږ ویل دي او جو څو پکې موږ هم لږ ګډوډ کړي صحیح د سیاستدارانو کې چا څه اواز کولی شي نو دا ټول زمونږ د زړه سرونه زمونږ مشران دي الله پاک دې ښاد آباد ساتي خو کله چې دلته کې د پی ټي آی په هغه هلو ځلو کې د خوازخیلې څه کسانې ونیوه نو زمونږ امیر مقام صاحب چې دی هغه دغه نادرا ته راغلی و د پاسپورټ دغه داخله یې دغه یې کوله پرانیسته یې کوله نو دې د علي جان ته تپوس وکړو دا یو صحافي دی زموږ ملګری دی نو هغه دې معلومات وکړو وی انجینر صاحب لکه دا کوم کسان چې نیول دي نو لکه زه یم چې دا آزاد کوي دا خو ناپوهه دي
نو امیر مقام صاحب هغه سټایل خو هم لږ داسې بدل غونته کېدی نور هغه خو ماشاءالله دنګ هم دی نو هغه پکې داسې په دې طریقه انشاءالله دا کوم خلک چې دی دا ډېر ناپوهه خلک دی انشاءالله دا ډېر هوښیار دي خو دوی ډېر په غلط ځای اعتماد کړلی او انشاءالله موږ به کوشش هم کوو په اسمبلی کې به د دې دپاره چې دی نو اواز چاته او دا خو زموږ وروڼه دي خیر دی انشاءالله موږ به کوشش کوو ډېره مننه نو هغه داسې لکه هر یو مختلف اواز یې لکه اوس زمونږ دا دغه چې دی که نه دا نوي صوبۍ چې راوړه ضلعی چې راوړه نعیم خان او نو هغه چې کله څوک تیم د خبرې څه تپوس وکړي نو انشاءالله دا به داسې کېږي او بالکل نو داسې لږ دغ کېږي ورسره که نه د هر چا یو سټایل یو طریقه کاري نو ګرانو مینوالو اوس به ستاسو نه واخلو اجازت تر سبا پورې د الله په امان ولې زموږ دا ملګري چې دي دا به روانېږي د الله پورې د سبا پورې به ستاسو نه اخلو اجازت د الله په امان او شپه مو په خیر